السلام علیکم قدرمنو کتونکو صابر جان یم امید ساتم چې خوشحاله وئ. دا یو ویډیو تاسو باندې ګورم او دا لږه په غور سره واورئ. لیکونکو زما یو خو د ویلو انداز ډېر ښکلی دی او بل چې دا کیسه ډېره ښکلې ده. دا وګورئ د یو اجړا کیسه ده. که مو خوښه شوه نو ضرور یې شیر کړئ. مننه. هجړه او زمونږ معاشره دا زما سره چې د کم هلک تصویر دی دا هجړه یعنې ټرانسجنډر دی. داسې وشوه چې زه د ملګري په سکار پسې چنګدرې بوټ ته تللی وم. په واپسۍ کې 1 بجه وه. زه ډېر وږی شوی وم نو سید محمد میان والي ته مې ګاډی ورستون کړو او ځان له مې څه مناسب میان ووایي. جمع و بهر په کټ کې کېناستم. په دې دوران کې یو بل موټر زما د موټر خواته ودرېدو او یو 2 هجړاګان او یو ډرایور ترې راکوز شو. هجړاګان په مخه دننه په هوټل کې هغه د خوراک جومپړۍ ته ننوتل او ډرایور زما خواته په کټ کې کېناستو. ما خوله ور واچوله چې دا نایکان دننه ولې لاړل خو دلته بهر به ناستو نو څه خبرې اترې به مو سره کړې وي. هغه ویل چې نه دوی بهر نه کیني بیا خلک راټولیږي او دوی تنګوي. کله کله پکې څوک زورور دوی زما نه اوچت هم کړي. ما ورته وویل چې یو خو ډېره یخني ده او دوی به دننه ډېره یخني کېږي او بل زه غواړم چې د دوی سره د دوی په ژوند جواک خبرې اترې وکړم. ډرایور دننه ورغی او څه ګورم چې دواړه زرق برق د کالو پترو ډک راووتل او زما سره په کټونو کې کېناستل. د یو لږ د عمر نه ډېرو او دا بل ډېر کم عمره و. ما ورسره اول خپل ادبي تعارف وکړو. بیا مې دي آیا ته پیدایشي هم داسې جړه یې که نه وروستو بیا هجړه شوی وي. هغه وویل چې زه د دې لنډې تاڼې اوسېدونکی یم او زما خپل نوم شهزاد دی خو اوس په دې خپل مت کې مې نوم سویټي دی. زما پلار ښه د کلي شتمن او په 2 کسو کې یاد سړی دی. زمونږ خپل باغونه او جایداد هم ډېر دی. زه په ټولو خویندو وروڼو کې د ټولو نه کشر یم. زه د وړوکوالي نه ډېر ښایسته وم. چې لږ رالوی شوم او پلار په نږدې سکول کې داخل کړم نو په سکول کې په خپلو ملګرو ډېر تنګولم. ما مې پلار ته وویل چې زه نور سکول ته نه ځم. ما خپل ملګري په لاره کې د چمګاونډ هلکان ډېر تنګوي. پلار مې سکول ته راسره لاړ او استادانو ته یې شکایت وکړو چې دغسې چل دی. د هغې سره زما نه د کلاس ملګري قلار شو. زه قابل هم ډېر وم او هر کال به په سکول کې فسټ راتلم. زما دغه سلسله د 10م جماعت پورې جاري وه خو زه په خپله خوښه هم او مور او پلار مې هم بهر نه پرېښودم خو په ما کې د اثرات د ماشوموالي نه نو. ما چې به حجرې ته چای راوړه نو لوښي به رانه مات شو. زما به د خویندو او زنانو سره ناسته ولاړه وه. که بهر به دوکان ته مور پلار ولېږلم نو د دوکاندار ماما به تنګولم او قسمه قسم ډیمانډونه به یې رانه کول. د خلقو ډېرې وې زه تر ډېره حده د کوره پورې محدود کړی وم. په 9م جومات کې مې راله پلار یو هلک د ټیوشن دپاره ونیو خو د هغه هم ماته نیت صورت ښه نه و او د ټیوشن په ځای به یې راسره خرابې خبرې کولې. کله چې ما 10م جومات پاس کړو نو د تاڼې په ډګري کالج کې داخل شوم. په وړمبي ورځ بلا هلکان زما نه راتاو شو چې ډېر ښایسته چرګ راغلی دی او زما سره یې جسماني پلنګونه شروع کړل. زما په وجود کې د دغه جسماني چیړ چاړ سره ډېر چینجز را څرګند شول او زما د تګ او لهجه د هجړاګانو شوه. پرنسپل صاحب له رپورټ له لاړو او زه یې راوغوښتلم زما د ډېر منت باوجود یې زه د کالج نه خارج کړم او د کالج په ګېټ یې دننه په راتلو سټریک بندیز ولګو. زما ورونه او خویندې ډېر خفه وو چې دا به په تاسې چل شو. ژوند و تېرېدو. یو ماښام زه مور خپلې کمرې ته بوتلم او په ژړا شوه راته چې بچیه دې وروڼو دې ستا د مرګ پلانینګ جوړ کړی دی او تا په دې خبره وژني چې خلک ورته ستا پیغور کوي. نو ما ستا جامې پیزار وغیره راټول کړي دي او ته هم اوس د کوره وتښته. ګنې دا وروڼه دې بېګا له ژوندې نه پرېږدي. زما د خپو نه لاندې ځمکه وتښتېدم. مور ته مې په ژړا شوم چې زه ځم نو آخر چېرته به ځم. زه خو بهر اډووتی هم نه یم. نه راته څه لار ګودر معلومه ده او نه راته څه خاریې پته شته. مور تسلي راکړه چې بس پلانکوش ته وخېجه ورته ووایه پېښه ورته مې یوسه. په دې دوران کې زما کشره خور چې اوس په پلاني خان واده ده رادننه شوه او زموږ سره په ژړا کې کېناسته. ورور دې بېګا له وژنې سلا یې کړې ده اوس بس وتښته.
زه په میر ماښام سره د 2 جوړو جامو د کوره روډ ته راووتم. په لار کې یو 2 کسانو رانه تپوس وکړو چې شهزاده په دې ټایم چاله ځي، خو ما پرې څه پام غرض ونه لرلو او ما مین روډ ته راووتم. په زړه کې چاړم چې زه به په دې توره شپه چېرته ځم. ما ته خو هېڅ نه دي معلوم. په دې کې یو کوسټر راغی او زه د تاڼې د بایپاس سره راوروختم. هغه کوسټر کې ټول ناست خلک زما د ښایست په تماشا وو، خو زما د زړه هېڅوک نه و خبر چې په ما څه تېرېږي. په لاره راته خلکو داسې خبرې وکړې چې هغه زما دپاره ناشنا وې. د شپې 10 بجې د مردان په اډه کې د کوسټر نه کوز شوم او مور خو راته پېښور یاد کړی و، نو د پېښور یو پلین کوچ ته وختم. خو شپه وه نو چا ډېر ونه لیدم چې شهزاد خپله خبرې دې ځای ته ورسول. نو میانو والا د ویټر زما او د هغوی میان راوړل او ویټر وویل چې نایک وایي چې دننه کېنئ لیوي والا به مو بیا مونږ په عذابوي. ما ورته د هر څه ذمهواري واخیسته چې دا ټول لیوي والا ما پېژني، هېڅ پروا مه کوئ. میان خوړل مې شروع کړل، خو زما خواته بیا میان چېرته کېدل. غونې را براباني زیګ شو او د شهزاد د بې اسرې ورځ به مې مخې ته ودرېده. خیر په شریکه مو روټۍ وخوړه او قهوې اډر مو ورکړ او ما شهزاد ته جړغونې شان وکتل چې ته خپله خبره جاري ساته، دا به زه چېرته لیکم او کیدای شي ستا د کلي خلک ستا د رونو په دې بدنیت خبر شي. شهزاد یو څو ډسویلی وکړو، ما ته یې بیا خبره شروع کړه او راته یې په یره وویې چېرته د دې نه زما ګورو خبر نه شي. ما ورله حوصله ورکړه او شهزاد خپله خبره بیا شروع کړه چې د پېښور لویه اډه کې کوز شوم. نو حیران وم چې زه اوس څه وکړم او چېرته لاړ شم. زما په لیدو یو څو مباش هلکان زما خواله راغلل او راته یې وویل چې زه چې ځو، خو ما انکار وکړو او دغه شان دا سلسله جاري وه او د دې حد ته ورسېده چې زما نه ګیر چاپېره یو 10-15 رکشې تاو شوې او سټارټ به ولاړ وي او هر یو رکشې والا به ما ته اشاره کوله. زه ډېر وویرېدم او بل زه په ژوند کې په اول ځل بهر وتی وم. زه خو پلار مور په کور کې او یا زیات نه زیات په حجره کې رالوی کړی وم. زما دپاره د هر څه ناشنا و، هېڅ فیصله مې نه شوه کولی چې په دې کې مې یو امیر صاحب نظر پرېوتو او د هغه خواله رو ورغلم. ما پسې دغه رکشې او دغه ټول هلکان هم د امیر صاحب خواله راغلل. ما امیر صاحب ته د خپلې ناشنایۍ خبره وکړه، ورته مې وویل چې ما د دې خلکو نه خلاص کړه. امیر صاحب وویل چې زه به د مخامخ بلډینګ کې اوسېږم، زما سره کوارټر دی، ته د هغې تورې ستنې پورې لاړ شه او چې پناه شې بیا ودرېږه، زه درپسې درځم، خو د دوی په مخ کې د دې زه نشم بوتلی. دا ټول خلک ما پېژني. زه د امیر صاحب په وینا چاغ هغه ځای ته لاړم او د خلکو نه پناه واخیسته. امیر صاحب یو څو لحظې پس راغی او په دویم چت کې د هغه کوارټر ته وختو. ما لږ ساه واخیسته چې زه د دغه سپونو خو راله الله نجات راکړو. چای مو وڅښې او بیا مې امیر صاحب ته سرسري خپله قصه وکړه چې ماله محفوظ ځای وګوره چې د دې جنسي درندو نه پکې پټ پاتې کېږم. امیر صاحب په خندا شو چې د ورځې چکرې لګوه او شپې له ماله راځه. خو دا ده چې ما په خوشحالۍ هره شپه. د امیر صاحب نیت صورت ما ته خراب شو او ما یې لاس وهل شروع کړل. زه بیا ډېر ویرېدم چې د دې غټ خېټې امیر صاحب سره به اوس څه وکړم، خو امیر صاحب باندې شهوت دومره غلبه شو چې زما د مرضۍ نه بغیر زما سره جنسي عمل ته خبر بوتله. شپه وه ټول د امیر صاحب په غېږ کې په یخه تېره شوه. د سهار لمر لګېدو نه پس د امیر صاحب سترګې ورغلې وې او زه لاندې په غلره راکوز شوم، خو زما په وجود کې یو ځای هم د تلو قابل امیر صاحب نه و پرېښی. لاندې یو دوکاندار ویلی د اشاره یې راکړه چې زه ورغلم، نو هغه هم زما سره لکه د امیر صاحب په شان رویه شروع وکړه. ما ورته جولی وغوړوله چې خدای دپاره زما مدد وکړه او ما پوهه کړه چې زما دپاره دلته محفوظ ځای چېرته دی. دوکاندار راله د اقبال پلازې پته راکړه او سیده په پټ مخ رکشې ته وختم او اقبال پلازې ته لاړم. هلته زما په لیدو ټولې ژړاګان راجمع شو چې خاني یو نوی مارکیټ ته راغله او بیا یې ما ته لوپټه په سر کړه او د پلانې هجړه چیله یې کړم. ټوله ورځ دا سندرې او ګډاګانې زما په کمره کې وشوې. د هر څه په اول ځل زما دپاره ډېر نوي وو، خو بیا هم په دې مې زړه ډاډه و چې دلته ټول زما په شان دي او هیڅوک به راسره جنسي زیاتې نشي کولی. ماسخوتن شو. ما خپل ګورو ته وویل چې ما بېګا ټوله شپه خوړلې ده، زه به وده شم. هغه سمدستي وویل چې نه، ستا اوله شپه به پلازې د مالک سره وي، ګنې بیا ما د پلازې نه وباسي. د دې د اورېدو سره زما زړه درد شروع کړ او په پټ زړه کې مې
خپل وروڼو ته خیرې شروع کول. هغسې وشوه زما شپه د پلازې د مالک په کمره کې شوه او چې څه راباندې تېر شو ټوله شپه هغه د ویلو قابل نه دی. سهار تباه و برباد خپلې کمرې ته راغلم خو د پلازې مخې ته ولاړو کسانو عجیبه عجیبه خبرې راته کولې. په منډه منډه خپل ګورو له لاړم. هغه یو غټ پټ انسان و او له اوده پروت و. ما دروازه بنده کړه او د خوب دپاره پرېوتم. ډېر مې د ځان سره وجړل چې دا زما سره څه روان دی. سترګې مې ورتلې جو چا به رټکو ما به ورپسې جواب نه ورکو چې ځای خو دومره شور او غوغا چې ما له پکې خوب سرته راتلو. د ور په ټکېدو زما ګورو راویښ شو او ما ته یې غضبناکه سترګو وکتل چې تا کوڼ یې چې د دروازه ټکول کېږي او ته یې نه کولاوې. راته یې وویل وروځه چې څوک دې ماله یې راوله. زه په نازړه ورغلم یو دوه هلکان رادننه شو او د ګورو نه یې زما ډیمانډ وکړو. زما وجود دردونه کول او بالکل هېڅ نه ته هم نه وم جوړ. ګورو راته ډېر غار شو چې داسې ګاګ هر وخت نه وي ته نه وي او دا خلک درنه خبر شوي دي. ګنې بهر ورته زموږ نورې چیلې مینتونه کوي خو د هغوی سره نه ځي. ما فیصله وکړه چې د دې ځایه خو خپې ایستل پکار دی. دا خو ډېر وحشي ماحول دی. د هیڅ چا سره زما د دردونو احساس نشته خو هر کس زما د ښایست وږی دی او زما سره جنسي درندګي غواړي. ما ګورو ته وویل چې ته دوی کېنوه زه دا دی راځم. هغه 2 جوړې جامې او پیزار وغیره هم هلته پرېښوده. بهر مې ځان څه په شرمولو د خلکو نه خلاص کړو چې دا دی راځم او سیده یوې رکشې ته وختم. رکشې والا وویل چېرته به ځو؟ ما ورته وویل چې ما ته هم پته نشته چې چېرته ځو او خپله سرسري خبره مې ورته وکړه. هغه راته وویل چې ته خو ډېر غلط ځای ته راغلی. زه دې ډبګرۍ ته بوځم هلته به ستا ښه قدر او عزت وي او هېڅوک به در سره زیاتې نشي کولی. زه چارو ناچار د هغه سره ډبګرۍ ته روان شوم. چې ورسېدو نو هغه زه یو صفا پلیټ ته دننه کړم او هلته یو ډېر ښایسته زما په شان ځوان ناست و. رکشې والا هغه ته وویل چې حاجي صاحب راشي نو دې ورسره ملاو کړه. هلته په ځان هډو پوهه وشوې نه وم وده شوی وم چې راپاڅېدم د شپې 10 بجې وې. زما ملګري د ځان په میک اپ لګیا و. روټۍ راغله موږ دواړو روټۍ وخوړه او بیا یې زه حاجي صاحب له دفتر ته بوتلم. حاجي صاحب جرمنۍ تماچا اچولې وه غټ غټ برېت او په سر یې قراقل ټوپۍ په سر وه. هغه ته ما خپله ټوله قصه او بیا د اقبال پلازې قصه وکړه چې زه ګورې دې قسمه خبرو ته جوړ نه یم. زه ډېر زیات نازک پلار مور رالوی کړی یم. حاجي صاحب تسلي راکړه چې داسې به هېڅ قسمه خبره نه وي. ته به ښه د اوچتو خلکو ځایونو ته په قدر ځې چې په هغې کې به د وطن اعلی چارواکي خانان نوابان او سرمایه‌دار خلک وي. ته به تش هلته ګډېږي او د هغوی په غېږو کې به کینې راکینې. ته به یوازې هم نه یې تا سره به د موسیقۍ پورې ټیم وي او ستا نور ګډېدونکي ملګري به هم وي او دا به ته پرې نه کوې. دغه خلک به په تاسو بلا روپۍ شیندي دومره روپۍ چې په راټولولو به یې دا کس ستړی شي او نه به د کار هره شپه به یې دا کله کله وي. ما لږه ساه واخیسته. حاجي صاحب وویل چې په دغه خلکو کې به ډېر خلک تاله د موبایل نمبر هم په جیب کې ګډي او ستا به د اعلی چارواکو سره ښه تعلق جوړ شي. پولیس انتظامیه به ستا تابع وي. دا خبرې زما دپاره نوې وي خو دسخط مې ورته وکړو. زما زړه په ارام شو. د 6 کالونو د حاجي صاحب سره یم ډېر خوشحاله یم او د ډېرو خو خلکو سره مې تعلق دی. اوس هم د سوات د پلاني خان د حجرې نه راغلو. دا یو ډریور او ګاډی زما دی. ما ورته وویل شهزاده چېرته کور ته بیا ورغلی؟ هغه وی یو ماښام مې د مور ګاونډي کره راوغوښتې وه. ډېر یې ښکل کړم ډېر یې وژړل خو ما تسلي ورکړه چې مورې زه ډېر د خوشحالو ډک ژوند تېروم او واپس ترې ماسخوتن راووتم. شهزاد راته وویل چې ما په روڼو د جایداد دعوه هم کوله خو پوهه وکیلانو راته وویل چې ستا دعوه په کوټ کې نه قبلېږي. د دې خبرو سره سره دغه مشر هجړه په د پاسېدو بار وي. شهزاد په آخره کې د خندا شین شو. ما ته یې راته رغاړه وتو چې دا هر څه ولیکه بیا یې په دې نمبر ما ته راولېږه. شهزاد د څو ځله ټلیفون وکړو چې زما هغه قصه دې لیکلې ده که نه خو زما د مصروفیاتو د وجې به زمانه پاتې وه. بیګا مې ولیکل او شهزاد ته مې سینډ کړه. واپسې شکریه دپاره ټلیفون وکړو چې دا اوس زه خپلو خویندو او مور ته په څه طریقه رسوم. لیک محمد عالم علم.